ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د هیواد خصوصي سکتور د یوې ځانګړې ناستې په ترڅ کې د بلخ ولایت د والي د مزار شریف د ښاروال او د دې ولایت د خدماتي ادارو له کړنو او هڅو څخه د ستاینلیکونو په ورکولو سره قدرداني وکړه. په دې ناسته کې د هیواد د سوداګرۍ او پانګونې خونې عمومي رئیس له یو شمېر سوداګرو او د خصوصي سکتور مسؤلینو، د بلخ د صنایعو او کانونو خونې رئیس، د بلخ د سوداګرۍ خونې غړي او یو شمېر نورو سوداګرو او اقتصادي مسؤلینو ګډون درلود. د هیواد خصوصي سکتور د بلخ د والي ملا محمد یوسف وفا له سوداګرو سره د پراخې همغږۍ په ولایتي او مرکزي کچه د هغوی ستونزو او غوښتنو ته پر وخت رسیدنو او حتی د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله عالي مقام ته د یادو غوښتنو د لیږد، د اقتصادي فعالیتونو لپاره د اسانتیاو برابرولو، د خصوصي سکتور د ودې او پراختیا ملاتړ او د بلخ ولایت په آبادۍ او پرمختګ کې د هغه له اغیزمن رول او کړنو څخه د یوې غونډې په ترڅ کې ستاینه وکړه. د پروګرام په پیل کې د هیواد د سوداګرۍ او پانګونې خونې عمومي رئیس سید کریم هغه وویل چې د بلخ متدین ولس شاهد دی چې د اوسني والي د ماموریت له پیل وروسته په دې ولایت کې پراخ خدمتونه ترسره شوي دي. هغه خدمتونه چې د نوموړي په وینا په تیرو 12 لسیزو کې بېساري وو. هغه زیاته کړه چې د بلخ والي او د مزار شریف د ښاروال ترمنځ د نږدې همکارۍ په پایله کې د مزار شریف ښاري بڼه په څرګنده ډول بدله شوې ده او بلخ له کابل وروسته د آبادۍ او ښاري پراختیا له پلوه دویم مقام خپل کړی دی. له همدې امله د هیواد د سوداګرۍ او پانګونې خونې او خصوصي سکتور پریکړه وکړه چې د بلخ والي او د دې ولایت د ښاروال له هڅو څخه په رسمي توګه قدرداني وکړي. ورپسې د بلخ والي ملا محمد یوسف وفا د سوداګرۍ او پانګونې خونې له رئیس او ټولو سوداګرو څخه په مننې سره ټینګار وکړ چې په بلخ ولایت کې د حضور موخه یوازې پر دولتي څوکۍ والکه نه بلکې خلکو ته د اسانتیاو برابرول، د هغوی ستونزو ته رسیدنه او د هغوی غوښتنې لوړپوړو مسؤلینو ته رسول د له اساسي لومړیتوبونو او مسؤلیتونو څخه دي. د بلخ والي څرګنده کړه چې مسؤلین د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د عالي مقام د استازو په توګه مکلف دي چې شپه او ورځ د خلکو په خدمت کې واوسي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. هغه وویل د هیواد یوازې د یو کس یا یوې ډلې پورې محدود نه دی. ټول خلک پکې حق لري. د خلکو خدمت یو الهي مسؤلیت دی او په دې لاره کې پر چا احسان نه کیږي. د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره موږ ټول مسؤلیت لرو او د ګډې همکارۍ له لارې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور د فعالیتونو په پراخېدو سره هڅه کوو چې هیواد په ټولو برخو کې ځان بسیاینې ته ورسوو. د بلخ والي د خپلو خبرو په پای کې وویل چې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د عالي مقام تل مسؤلینو ته دا لارښوونه ده چې د سوداګرو ستونزو ته رسیدنه وکړي، د هغوی پر وړاندې خنډونه لري او د خصوصي سکتور ترڅنګ د هیواد د پرمختګ او پراختیا لپاره په ګډه کار وکړي. د ناستې په پای کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس او د خصوصي سکتور استازو د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه او د ستاینلیکونو په ورکولو او پګړۍ پر سر کولو سره د بلخ له والي او د دې ولایت له ښاروال څخه قدرداني وکړه چې بالاخره دغه پروګرام د دعا په ویلو سره پای ته ورسید. د بلخ ولایت د ګمرک مسؤلینو له هغه ځوان څخه چې یو قرآن کریم یې له پښتو ژباړې سره په لاس لیکلی د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې ستاینه وکړه. د بلخ ولایت د ګمرک مسؤلینو له حامد امینیار څخه چې قرآن کریم یې له پښتو ژباړې سره په لاس لیکلی ستاینه وکړه او د هغه دغه اقدام یې له قرآن کریم سره د نوموړي مینه وبلله. دغو مسؤلینو یاد کار په ټولنه کې د دیني روحیې پیاوړتیا او د راتلونکي نسل لپاره د انګیزې په موخه یو ارزښتمن ګام وباله. د بلخ ولایت د ګمرک ریاست د تخنیک امیر په خپلو خبرو کې دغه اقدام د هیواد او د اسلامي امارت لپاره د خوښۍ ځای وباله او د یاد ځوان له هڅو څخه ستاینه وکړه. هغه زیاته کړه چې دغه ډول نوښتونه د دین په برخه کې د ځوانانو د هڅونې او د اسلامي ارزښتونو د دودیزه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. یک نوید است برای تمام جهان اسلام، خصوصا
برای افغانستان و به ملت غیور امارت اسلامی که تحت نظام پاک امارت اسلامی یا توانستند که اینمی انگیزه برشون پیش شده. ورته مهال یاد ځوان چې دغه قرآن کریم یې په لاس لیکلی وایي چې له دغه کار څخه یې موخه د الله تعالی د رضا لاسته راوړل دي او زیاته کړه چې یاد اقدام یې له قرآن کریم سره د ځوانانو د مینې زیاتېدو په پار ترسره کړی. نوموړي ټینګار وکړ چې د قرآني پوهې زیاتېدل او د دینی کلتور پراختیا د افغاني ټولنې له اساسي اړتیاو څخه ګڼل کیږي. و این نشان میده که قرآن شریف فراتر از مرزهای اسلامی است. یعنی در هر جایی که یک مسلمان وجود داره اونا قلبا علاقه به قرآن دارن و پیام این است که اونا مثل که ظهور اسلام از عربستان شروع شد ولی فعلا تمام جهان و ریشه داره. همین قسم برای ما مسئولیت مهمی است که پیام قرآن در هر جایی که باشیم در اونجا مثل یعنی پیش خود نگاه نکنیم رو باید پخش و نشر بکنیم به عنوان مسلمان. د یادونې وړ ده چې دغه پروګرام د یو شمېر ځایي مسؤلینو په ګډون ترسره شو او د ستاینلیک په ورکولو سره د یاد ځوان له هڅو قدرداني وکړه. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې منصوبینو د مزار شریف ښار د 4مې امنیتي حوزې په اړوندو کې د غلو یوه 4 کسیزه ډله نیولې ده. د مسؤلینو په خبره دغه غله د مزار شریف ښار په بیلابیلو سیمو کې د غلاو په تور پیژندل شوي وو چې د یو لړ کره عملیاتو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې د دوی اړوندو امنیتي ځواکونو د یو لړ کشفي او څارنیزو عملیاتو په ترڅ کې د غلو یوه 4 کسیزه ډله نیولې ده. دوی زیاتوي چې دغه کسان یې له وړاندې تر څار لاندې وو چې بالاخره په نیولو بریالي شول. د امنیتي سرچینو په باور چې دغه اقدام د ښار په کچه د جرمونو د کمیده او د ښاریانو د امنیت د تامین په موخه ترسره شوی دی. ورته مهال امنیتي مسؤلین له هیوادوالو غواړي چې د شکمنو کړنو د لیدلو پر مهال دې له امنیتي ارګانونو سره موضوع شریکه کړي څو له جرمونو څخه مخنیوی وشي. د نیول شوو کسانو دوسیې له لومړنیو څېړنو وروسته د قانوني پړاوونو د بشپړولو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شوې. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په مزار شریف ښار کې د 2 کورنیو ترمنځ د یوې کورنۍ شخړې له حل و فصل څخه خبر ورکړ. په مزار شریف ښار کې د 2 متخصمو کورنیو ترمنځ روغه جوړه وشوه. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس مولوي سردار محمد محمدي په مشرۍ د دیني علماو، قومي مشرانو او د سیمې د متنفذینو په همکارۍ د مزار شریف ښار د نواباد په سیمه کې د 2 کورنیو ترمنځ یو میاشتنۍ شخړه له څو پرله پسې ناستو وروسته په بشپړه توګه حل و فصل شوه. دغه اختلاف چې د ځینو کورنیو ستونزو او ناندریو له امله رامنځته شوی د دواړو لورو ترمنځ ژورې ترنګلتیاوې او د پام وړ مالي زیانونه رامنځته کړي وو. مسؤلینو د عادلانه منځګړیتوب او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې وکولی شول دغه اختلاف پای ته ورسوي او د دواړو خواو ترمنځ د روغې جوړې زمینه برابره کړي. ورته مهال دواړو لورو د اسلامي امارت د مسؤلینو له عادلانه پریکړې څخه د رضایت څرګندولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به له هر ډول تاوتریخوالي او شخړې څخه ډډه کوي او خپل ژوند به د ورورولۍ او ملګرتیا په فضا کې تیروي. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د خبرو اترو او تفاهم له لارې د شخړو حل و فصل د ټولنیز ثبات د تامین او د هیوادوالو ترمنځ د یووالي د پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.